د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او زه درته کیسه کوم د خپرونې خوږو مینوالو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ضیاءالدین همتمل یم. په دې خپرونه کې به د علي بیګ او شاپاڼۍ نکل اورو. علي بیګ او شاپاڼۍ. ته واخه چې و دوه ورونه وه. دا دواړه په کندهار کې د بکوا وو. دواړه ورونه خورا دولتمن وو. خورا ډېر دولت او مالداري یې درلوده، مګر یوه اولاد نه درلوده. د خدای کارونه دي. د دواړو مینې امیندوارې سولې. دواړو ورونو وویل چې که زما لور وه ستا زوی و، زه به لور ستا و زوی ته درکوم، او که ستا لور وه زما زوی، ته به لور زما زوی ته راکوي. او که د دواړه دا لوڼې یا زامن وه خویس څه سر دې ګرځوم ښځې چې لنګې سولې. د یوه لور او د یوه زوی پیدا سو. د نجلۍ نوم شاپاڼۍ او د زوی نوم یې علي بیګ کېښوی. دستې شاپاڼۍ و علي بیګ ته ورکړه. لنډه دا چې عمر دی تېرېږي، د نکر کار دی، ماتلي نسته پکې. شاپاڼۍ او علي بیګ دواړه ښه غټوکي کوچنیان سوله. په دغه کوچنیوالي یو د بله مینه سره پیدا سوله. یو د بله داسې سره ګران دی چې توبه، یو ځای سره ګرځي، بازۍ سره کوي، ها ها ها. سو دواړه خدای لویول لوی سوله. کارونه د خدای دي. سو عمر بعد یې دواړه ورونه مړه سوه. څو ورځې بعد چې فاتحه و کمبله واخیستله سوه، علي بیګ د شاپاڼۍ مور ته وویل چې اوس مې نو واده په لاس راکړه. ښځه هم لوی سول. د شاپاڼۍ مور ورته وویل چې ښه دی، مګر ولور در څخه غواړم، ولې چې اکا دې مړ سو، زه به د کور یو ټک ټوک در وکړم. علي بیګ ورته وویل چې ښه وایې، مګر اوس خو څه نه لرم چې درې کړم. 100 روپۍ ستا چې دا درکم، بېمایې کېږم، نو یا زه به څه شی مې پې وکم، هندوستان له به یوسم، څه ګټه مټه به وکم. نو د هغې خوا چې راغلم، هغه د خپل واده به وکم. ویل ښه دی. بس علي بیګ راغی ښار ته، څه شی مه یې واخیستل، خپل کار یې سم کوي، خپل کاروان یې جوړ کوي. دوی 3 ورځې بعد یې کاروان لکه باد مخ د هندوستان پر خوا رئیسو. هله 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 دا دی برابر دکن لره راغی. په دکن کې کاروان واړوي. د بده مرغه هغه مالونه چې ده کړي وو په دکن کې ارزانه وو. نو هلته یې په یوه کاروان سرای کې یوه کوټه ونیوله چې ګوندې مال به مې له څه ګران او لږ څه پورته سي، بیا به یې خرڅ کړم. څو عمر که وزنډېږم پروا نه لري چې تاوان ونه کړم. دی نو هلته په دکن کې پرېږده چې خپل مال ویلي کې شاپاڼۍ پسې راواخله. شاپاڼۍ داسې ښایسته ده لکه د انار ګل، سترګې نه پر رڼېږي، جوړه نه لري. یوه ورځ شاپاڼۍ د خپلو همزولو سره و دښته راوتلې ده. د پسرلي موسم دی، سیل کوي، صحرا ده. د غاټول اورېدي ګلان دي، څو ټاټکي کاږي، څوک د غویناړي ګلان شکوي، ځینې نجونې د غاټول او ریدي ګلان شکوي، په خپلو چترو او ګریوانو کې ټومبي. څوک اتڼ کوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي. په خپله شاپاڼۍ پر یوه غټه ډبره ناسته د مخې لکه د 14 سپوږمۍ ځلیږي. دا هم شاوخوا ګوري، سیل او نندارې کوي. په دغه وطن کې یو معصوم خان پاچا و، د دغه وطن مشر او حاکم. دا معصوم خان پر اس سپور دی، نور سپاره په پسې دي. راوتلی دی چکر وهي، سیل کوي، شاوخوا سترګې رغړوي. یو وار که ګوري دا ښځې یې ولیدلې چې داسې لوړ وکتل، سترګې پر شاپاڼۍ ومختې، ځای پر ځای لکه ژیړ بد بېڅه د پرېوت. شاپاڼۍ او نورې ښځې را رهیسولې. یو باغ دی، په دې باغ ننوتلې. معصوم خان چې په صد کې راغی، دستي را ولاړ سو. خپلو غړو ته یې وویل چې هغه ښځې څه سولې. دوی ورته وویل چې هغه په دغه باغ ننوتلې. معصوم خان راغی، د باغ تر تخره ور واوښت. په باغ کې ماش درګي درګي ولاړ دي، شاپاڼۍ سیل کوي، پلی خوري. معصوم خان ناره پر وکړه، لویه خدایه ماش ولاړ دی درګي درګي. معصوم خان به څه خادي کی چې لیدلی شاپاڼۍ خمارې سترګي. شاپاڼۍ چې دا ناره واورېدله، فکر یې وکړي چې څه بلا درته جوړه سوه. خورا خوابده سوله. بارا یې چورت ووایه چې راسه. پوره او کلک جواب یې وکړه چې صبر یې سي، او زما میړه په دکن کې ناست دی.
نو زه څنګه د ده پت مات کم؟ باید تر مرګه د ده پر پت کینم او د ده پت وساتم. اخوا د شاپانو د ده په جواب کې ناره پر وکړه، معصوم خانه که ته پل زه دې واله یم، که ته پر ما مینې معصوم خانه زه پر تا مینه نه یم. یعنې که ته خانې زه دې همسنګه یم، نه در څخه بیریږم نه بیریدونکی یم. ته لکه پر ځای به پاتې او زه لکه اوبه در څخه تیره بسم. زه پر تا نه یم مینه، زه پر لوی لار خپله لار دې وه، د بل په ښځو کار مه لره، ښځې د کلا پر خوا را رئیس ولې. معصوم خان په پسې دی، د توانه یې وتلې ده چې کلا ته را ورسېدلې. معصوم خان بله ناره پر وکړه، د کلا د خولې څخه خیږي شنه دودونه. معصوم خان به څه خادي کي چې لیدلي د شاپانو سپین مړوندونه. شاپانو بیا خوشکیت ورته وکړي چې زغله بې پلاره. معصوم خان ورته ویل چې زما د طاقته وتلې ده، د په تن پای انګار دی، که په رضا یارینه را سره نه کوي په زوره به دې بوځم. شاپانو فکر وکړي چې ته ښځه د وسه دې نه ده پوره او په کور کې هم نرګاړی نه لرې، راسه چم ورسره وکه، که د خطایو څو مرزان ځنې خلاص او تر ګوره ځان ځنې ورسوم. ګوندې په دغه ترڅ کې علي بیګ راسي یا به احوال ور وکم. نو پر معصوم خان ناره وکه، معصوم خانه که ته نل زه د پیر وتی، که ته نل زه د پیر وتی. معصوم خان زه زه یم درته نجتی، یعنې چې زه هم پر تا داسې مینم لکه پیر وتی چې پر نل مینه ده. او شاوخوا پر پیچل کېږي. بیا یې د ده د زړه د ډاډ لپاره بله ناره پر وکړه چې زړه یې بېغمه سي. معصوم خان غاغ د سپین تر مرغلرو کلا بیخ لره را درومه، په ورو ورو به سره کړو د ناس خبرې. معصوم خان چې دا واورېدله نهایته خوشحاله سو چې ولا چې دا هم را باندې مینه ده او رضا سوله. شاپانو ورته وویل چې د کلا بیخ لره ماښام راسه، هلته به خپلې خبرې سره وکړو، خپل مقصد به سره ووایو. اوس دلته دا دونه د خدای علم دی، نوم به مو بد، ګریوان به مو سیرې وي، یا کار باید په پټه وسي. سپور سو ولاړ، منګر په زړه یې خدای خبر دی چې څنګه به وي. وی کله به ماښام سي. شاپانو چې ولاړه دستي په کلا ننوتله، دستي د کلا دروازه وتړله، کلوپ یې کړه، خاورې یې ورته کوټه کړې، داسې یې ټینګه کړه چې یې څوک یې نسي خلاصولی. وروسته وختله، د کلا په برج کې کېناستل. لنډه دا چې ماښام سو چې ښه ترغونې سوله. معصوم خان را رئیس راغی کلا لره. شاپانو په برج کې ده، د ورګخ کړه چې څنګه یې کوي، دروازه را خلاصوي که څه وکړم. شاپانو ویل چې زما چورت او کار نه دی سم سوی، نن ولاړ سه، سبا شپه راسه، څه سر د ګرځوم، یوه هفته دوې هفتې په دغه چم خطا یوست. هر ورځ به یې کتله چې نن د بالي بیک راسي، سبا به راسي. دې خوارې خو نرګاړی نه درلود چې پالک بیک پسې یې ولیږي. یوه سپین سرې مورې ده. یوه ورځ شاپانۍ په برج کې ختلې ده، شاوخوا ګوري، که یې کتل د کلا بیخ ته یو فقیر ناز دی، پر سر یې ګدړۍ اچولې ده. پر دې ملنګې ناره وکړه چې ګوندې پالي بیک پسې ولاړ سي. دا احوال ور وو. شا ملنګه چې پر سر دې ګدړۍ ده، که به ناز د پاڼو اخلي، علي بیک لره به یوسې زما چټۍ، یعنې علي بیک ته زما خط یوسه. ملنګ پر جواب کې ناره پیر وکړه، شا ملنګ یم چې پر سر مې ګدړۍ، زه به ناز د پاڼو واخلم، علي بیک لره به یوسم ستا چټۍ. بس ملنګ ورته وویل چې بیبي خدمت، زه هر کار چې دی کوم. شاپانو دا خپل تیر حال ورته ووایه. ته ویې ویل زه به خط در ولیکم، دا خط که دی دکن ته یوړی او علي بیک ته دې ورکوي، هر څه چې غواړې در به یې کوم. فقیر ورته ویل چې پر غبرګلې مو راویلیکه. شاپانۍ هم دستي قلم او مشواڼۍ راواخیستل او دا یې پکې ولیکل. په علي بیک پسې به واستوم حالونه، که په دې میاشت کې رانغلې معصوم خان دې په باغ کېښستل مالونه. په علي بیک پسې به واستوم چټۍ، که په دې میاشت کې رانغلې تور دکن لره به درشمه بندۍ. لنډه دا چې د ځان او د معصوم خان کیفیت ټوله پکې وکړي چې معصوم خان په نن او سبا خطا باسم.
هغه چې راغلی دا خط یې ولیکئ، د فقیر په لاس یې ورکئ. فقیر هم ګدړۍ ټک وهله، پر غاړه یې واچوله، دوی پښې یې دغه کړې، دوی نورې یا شاهي ولات مخ د دکن پر خوا روا سو. پر دغه ماښام معصوم خان راغی و شاپانو ته یې وویل چې ته ما خطا باسې، زه په زوره درځم، که دا چلونه کوې زما یو ګړی توان نه کي. ته په نن او په سبا کې وایي علي بیګ خدای خبر مړ وي که ژوندی، په هغه مه خان ته ما کېږه او که راسې هم په زوره دې ځینې خلاصوم. شاپانۍ وروستی واده په قسم سره یوه میاشت ورسره کېښوده چې ته دا یوه میاشت صبر وکړه. کلي بیک راغی خو هم ته زورور یې، ما به ځینې خلاصه کړي نو به تا وکم او که نه راسي هم به دې وکم. معصوم خان ویل ښه دی. فقیر چې را رئیسو مزل پر مزل د نکل کار دی، هله هله سو دا دی برابر د کن ته راورسېدی، دستي د علي بیګ سرک ویست. فقیر هغه کاروان سرای ته چې علي بیګ پکې اوسېدی تجارت یې کاوی ورغی. فقیر یې نه پیژني چې علي بیګ ته یې وکتل، ډول یې د هندستانیانو څخه بیلو، ویل کوه دغه به وي. علي بیګ هم چې ورته وکتل ویې ویل چې دا فقیر خو کنداری دی. وروسته علي بیګ پوښتنه ځینې وکړه چې فقیره د کوم ځای؟ فقیر وویل د کندهار یم. خیر خو سره ویې پیژندل، روغبړې سره وکړي. علي بیګ خو هم پر خپلې مینې پاڼو مینو نو یې پر فقیر ناره وکړه، شا فقیر چې پر سر دې ګدړۍ ما په خدای قسم درکړی چې بیبي شاپانو مړه وه که ژوندی. فقیر په جواب کې ناره پر وکړه، شا ملنګ یم چې پر سر مې ګدړۍ ما په خدای قسم خوړلی چې بیبي شاپانو ناسته وه ژوندی. وروسته ملنګ کاغذ د ګدړۍ څخه راوکیښ و علي بیګ ته یې ورکړي. د شاپانو او معصوم خان حال یې ګرده په خوله هم ورته ووایه. علي بیګ چې کاغذ ووایه خورا یې زړه درد وکړي، پر خپل مین یې آفرین ووایه چې بېشکه پښتنې منګر دلته یې معامله بنده وه، مالونه یې پراته وه. نو فقیر ته یې وویل چې ته درځه، زه درپسې یم، ته به د مخه حال وروړې چې دغه دی علي بیګ راځي راپسې دی. فقیر هم را رئیسو. څو شپې بعد په وچه دوړه بیرته راورسېدی. د شاپانو کلا ته چې ورغی د کلا دروازه بنده ده، چې هر څه نارې کړې چا غږ نه ورکاو. فقیر دروازې ته کېناست. شاپانو د کلا په برج کې شاوخوا ګوري سار کوي، که ګوري هغه فقیر یې ولید. د فقیر څخه یې پوښتنه وکړه چې څنګه دې کړه ستړی مه سې. فقیر حال او د علي بیګ نښې ورته وویلې چې راپسې ده، که خدای کول درېیمه ورځ به راسي. فقیر ته یې ډېرې روپۍ ورکړې. فقیر خوشحاله سو، پر خپله تړه ولاړ. شاپانو هره ورځ کری ورځ پر بام تېره کړي چې وس به راسي وس به راسي. یوه سترګه یې څلور کړې ده، دا 3 ورځې لکه 3 کاله دونه سوله. اوس نو د معصوم خان سره یې چې موده ایښې ده هغه هم پوره کېږي. 3 ورځې هم تېرې سولې، څوک نه سو معلوم. 4مه ورځ ګاښ سو چې د دکنه څخه قافله راغله. دا پر بام وختله چې ګوندې یا د علي بیګ وي یا علي بیګ ورسره وي. قافله راغله، تېره سوه، منګر علي بیګ نسته ورسره. نو یې مخ د ښار پر خوا وګرځاو، ناره یې وکړه که په نیل دی احمدشاه 400 په نیل دی. دغه نور سوداګر راغله، لویه خدایه علي بیګ سوداګر کم دی. اوس نو د معصوم خان موده چې شاپانو ورسره ایښې وه پوره سوه. معصوم خان راغی د شاپانو کلا ته، ورته ویې ویل چې دا د موده هم پوره سوه او اوس څه کوي؟ شاپانۍ ورته ویل بلکل صحیح ده، خدای خبر علي بیګ مړ وي که ژوندی. اما هو سبا شپه به ته یوازې راځې، نور څوک به نه وي در سره. زما او ستا دا د عشق کار دی، ډول او ډمامې به نه جوړو. معصوم خان خوشحاله سو، ویل ښه دی، زه هم په یوازې خوشحاله یم. معصوم خان ولاړ. ماښام راځي، دلته د علي بیګ یوه تیره توره ده، دا یې ښه پاک ساټ په باټ کړه، تیاره یې پټه کېښوله چې ولاکه د ژوند سکه راڅخه وکړي.
زما میړه بجک سر ژوندی دی او ته د بل ناموس ته ګوري او زه به د ده پت څنګه اخلم. لنډه دا چې معصوم خان ظالم ځان یو غړپ کړی دی. دا دی راغی شک شک بریتونه د کلا دروازې ور وټکوله. شاپاڼو هم په خپله راغله دروازه ور خلاصه کړه. ویل ښه راغلي. ری وست په خونه کې یې کېناوه. ډوډۍ ورته راوړه. ډوډۍ یې وخوړله. د شاپاڼو مور ده دا یې لا د مخه په دروازه کې کېنولې چې ته دروازه ګوره نور څوک نسته. د شاپاڼۍ یوه مینځه ده. د معصوم خان تلوار سو. ویل دغه مینځه وباسه څراغ مړ که چې پرېوځو بیده سو. شاپاڼو ویل زما هم تلوار دی پر دواړو سترګو. بس مینځه یې وایستله. ده ته یې وویل چې ته پلنګ ته وخیژه پرېوځه زه به څراغ مړ کړم اوبه به راواخلم نو به زه هم در وخیژم. معصوم خان چې پر پلنګ وخوت درازې وکیښ. شاپاڼۍ د ده خوا توره ورسره لخته کړه. ویې وه په دغه سر کې سر یې ور دوه ځایه کوي. ماغزې ور پاش پاش کړه مړې کوي. پس یې ټوکر ټوکر یې کوي. اوس نو اریانۍ واخیسته چې څه پې وکړم چیرې یې خښ کړم چیرې یې وغورځوم. کارونه د خدای دي. دا په دغه چرت کې ده چې په دروازه کې ږغ سو چې علي بیګ راغی. دا مخې ته ورغله په وینو سره ده. ښه لا معلومیږي خونې ته چې سره راغله علي بیګ دا حال ولید. ټکر ټکر سړی پروت دی. اریان سو. ویې ویل دا څه نکل دی. شاپاڼو ناره پر وکړه ښې وې چې راغلې مسافره ده که نه ما پر ګوټ پتري وهل در پسې تلمه خو یو ګړی سره غاړه په غاړه سوله روغبړې وکړي. وروسته شاپاڼو ورته وویل چې دا هغه معصوم خان دی چې تا ته مې په خط کې حال در لیږلی و. لنډه دا چې دا نکل سر تر پایه ورته وکړي. وروسته یې هډوکي او غوښې سره ټول کړه په جوال کې واچولی. نیمه شپه یې د کوره څخه ویست. ګوښه یې په یوه چریکي واچو. پاڼې پر ونه نړو. دوی سره کور و کول سوله. سره کېناستله. کیسه یې په کولک ننوته. زه په تلتک ننوتم. دا و د علي بیګ او شاپاڼۍ نکل چې ما ضیاءالدین همتمل تاسې ته وړاندې که تر بلې خپرونې اجازه راکوي. ښې چارې